پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی غفتن کی عذاب غفتلې دی هغه عذاب چې ضرور واقع کېدون کې دی د کافرانو د پاره دی هیڅوک داغه د فکون کې نشتا داغه خدای د طرف نه دی چې د اوروج د پوړو مالک دی فرښتې او روح هغه ته خيږي په یو داسې ورځ کې چې مقداري 50,000 کال دی پس اے نبی صلی الله علیه وسلم صبر کوا خاسته صبر دا خلق هغه ور د دوزخ لری غني او مونږه هغه نږدې وینو دغه عذاب با په هغه ورځ وی په کوم ورځ چې با اسمان د ولیکړې شو سپینو زرو پشان شي او غرونه با درنګارنګ وهلې شوی وړای پشان شي او یو خوږ دوست با د بل خوږ دوست تپوس نه کوي حالکه هغوی با یو بل ته په نظر راځي مجرم سړی بغواړي چې دغه ورځې نه د بچ کېدلو د پاره خپل اولاد خپل خزا خپل رور او خپل هغه نږدې خاندان چې دلا پناه ورکون کې وو او د ځمکې په مخ ټول خلق په فدیه کې ورکړي او دا تدبیر هغه له نجات ورکړي هرگز نه هغه خوبا د غرغندو د ور لمبوي چې غوخه او پوسټه کې بسټي پچغو چغو بخپل طرف ته هغه سړی راغواړي چې د حق نه مخواړو او شای کړه او مال جمع کړو او په حفاظت سره کې خودو انسان زړتنګي پیدا کړی شوی دی کله چې پری مصیبت راځي نو یریږي او کله چې ورته خوشحالي نصیب کیږي نو بخل شروع کوي خو هغه خلک د دې عیب نه بچ دي څوک چې منځ کوون کې دي څوک چې د خپل منځ همیشه پابندي کوي د چا په مالونو کې چې د سوال کوون کې او د محروم یو مقرر حق دی څوک چې د جزا ورځ حق مني څوک چې د خپل رب د عذاب نه یریږي ځکه چې داوی د رب عذاب داسې سیز نه دی چې څوک دې تری بیجری وي او څوک چې د خپل شرم د زینو حفاظت کوي بغیر د خپل خزونه یا د خپل وینځونه چې داوینا په محفوظ نه ساتلو کې په هغه باندې سو ملامتیا نشتا البته چې څوک د دین علاوه نور سو غواړي نو هغه د حد نه اوریدونکو دي او څوک چې د خپل امانتونو حفاظت کوي او د خپل وعدو لحاظ کوي او څوک چې په خپل گواهو کې پر اختیار باندې قائم وسی او څوک چې د خپل منځونو حفاظت کوي دا خلک به په عزت سره د جنت په باغونو کې اوسيږي پس اے نبی صلی الله علیه وسلم څه خبره ده چې دا کافران د خی او ګس طرف نه ډلې ډلې ستا طرف ته په منډه منډه راځي آیا د دوی نه هر یو دا تمه لري چې هغه به د نعمتونو نه ډک جنت ته داخل کړي شي هرگز نه مونږ چې د کم سیز نه دوی پیدا کړی دي هغه دوی په خپل پیژني پس نه زه د مشرقونو او د مغربونو په مالک باندې قسم خورم مونږه په دې قادر یو چې د دوی په ځای د دوی نه بهتره خلق راولو او هیڅوک په مونږه غالب راتلونکي نشته نو دوی پرېږدا چې په خپل لوبو کې اختوي انتر دې پوری چې دوی خپل هغه ورځې ته ورسي چې د کمی ورځې د دوی سره وعده کیږي سو وخت چې با دوی د خپل قبرونو نه راوځي او په داسې شان به منډي وهي لکه چې دوی د خپل بوتانو دربارونو ته ځي نو د دوی سترګې به خکته ټیټي وي ذلت به پرې راخور وي دا هغه ورځ ده چې د دوی سره وعده کیږي